بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال وزاد عليه. رواه مسلم والترمذي والنسائي ورواه الحاكم. جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بارک فرمائی، حضرت ابی هريره رضی اللہ عنہ روایت کی، پیغمبر علیہ السلام بارک و فرمایل چې هر څوک سهار او ماښام سبحان الله وبحمده سلوار ووایي، په ورځ د قیامت باندې به هر هغه سړی چې تر دغه زیات ویلی هغه به تر د افضلی وي، د ده پر ډول د ده په مثل ویلی وي هغه به افضلی، مګر هغه څوک چې تر دغه سل واره سهار سل واره ماښام به الله ووایي هغه به تر دغه سل واره ویونکي چې ویلی وي تر هغه به دی افضلی. څومره چې ډېر وایي هغومره الله رب العزت ته ګناه معافي. په بل حدیث شریف کې راځي، پیغمبر علیه السلام بارک فرمایي چې په ورځ د قیامت باندې الله جل جلاله ټولې ګناهې انسان ته ورمعافي، قسم د سمندر د زګ غوندې وي، د دریاب د زګ غوندې وي، دومره ډېر وي. الله جل جلاله د دغه استغفار په برکت او د استغفار په ویلو سره ګناهونه د انسانانو معافي او د مؤمنانو بخښه الله تعالی په دغه استغفار ویلو سره توبه کښلو سره الله تعالی جل جلاله موږ ته عفو او غفران کوي. نو پکار دا ده چې موږ په ورځ کې لازما 100 واره 200 واره 300 واره سړی استغفار ووایي، معمول یې وګرځوي. دا د ټولو مشکلاتو د ناجوړۍ، د پریشانۍ، د مصیبتو، د آفتو، د بې اتفاقۍ، د بې رزقۍ او د یو حاجت د هر مشکل لپاره الله پاک جل جلاله دغه استغفار موږ ته ښوولی دی. بیا خاص په دې اوس وخت کې، په دې فتنو کې او په دې وخت په ګناهو کې سړی خامخا اخته کېږي، یا د نظر د کتلو ګناه، یا د غوږو ګناه، یا د خولې ګناه، یا د لاس. نو انسان بې خطا نه دی، انسان بې ګناه نه دی. نو لزوم دا دی چې سړی استغفار لازم وګرځي او په ښه توجه یې ووایي، په ښه عجز یې ووایي، په ښه فریاد، په ښه طلب د استغفار باندې دغه استغفار ووایي. الله پاک جل جلاله به موږ ته ټول ګناهونه معاف کړي، حاجتونه به مو رافره کړي، او ورسره پر څنګ باندې درود شریف ویل دا هم د حل د مشکلاتو لپاره نهایي مجربه نسخه ده. د علیه السلام مبارک د طرف سم، د بزرګانو د علماو او مشایخو د طرف سم درود شریف که موږ ټینګ کړو او وایو یې همیشه سهار وخت 10 واره یا 11 واره، یا د هر لمانځه بعد 10 واره 11 واره، یا سهار ماښام 10 و 11 واره اللهم صل علی مبارک د لمانځه درود شریف ویل. دا هم علیه السلام مبارک سره محبت دی او د هغه په فعل باندې، د هغه په خاطر باندې الله تعالی په موږ باندې رحم کوي. الله زموږ مشکلات د دنیا او د آخرت را دفع کوي. نو دا دواړه داسې عملونه دي، یو د الله تعالی سره تړونو اړه لري چې استغفار دی، یو د علیه السلام مبارک سره اړه لري چې دغه دوې لارې خو دي موږ ته د نجات، دغه دوه لارې، یو الله دی او د الله رسول دی. په دې سره چې موږ لاسونه ټینګ کړو په هر عمل کې، په هر وخت کې، که لوی وي که کوچنی وي، که ښځه وي که نر وي، که ګناهګار وي که بې ګناه وي، د نجات ذریعه چې د یو الله دی او د الله رسول دی. نو د دې دوه د یا طریقه چې ده، د یوه د استغفار ده، د الله تعالی ده د بخښنې او د استغفار ویل، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه که سړی دا ووایي هم صحیح ده، سبحان الله وبحمده که سړی دا ووایي هم صحیح ده. نو څومره استغفار سړی ویلی شي هغومره باید ډېر ووایي. د اوس وخت هر مشکل لپاره درود شریف و استغفار دا حل دی. الله تعالی علم توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله.